لیدلی باید وی نه لیدلی مسجد خوابگاه سلیمان ورته وی علیه السلام. وسم پام دغه نوم عنوان هم د سلیکل سوی چې کابل ته سلیمان علیه السلام راتلو تفسیر مظهری کې ستا، سمرقندی تفسیر کې ستا، بیخي ډیرو کې ستا. خوب به د غرمې د قیلولې خوب به په کابل کې کاو. هغه ځای د پولیخستی جماعت مخ ته مسجد خوابگاه سلیمان علیه السلام ورته وی. علما وی یو وخت کې وی سلیمان علیه السلام کابل ته راغی نو هغه ته تلو څه ورته وایي د فکر کوم وی هند طرف ته تلو، خو هند ډېر تیاره ورته ښکاره سو. مخکې دا زموږ د افغانستان جنوبي ولایتونه تقریبا خپله کابل هند ده، نو هغه تیاره ورته ښکاره سو. نو بیا وی بلخ ته لاړو. نو دغسې کله د قیل ما ته یو ورځ چا ویلي وي تا ترجمه مې اورېدله دا کم کتاب کې د مل کتاب کې نسته، خیر ده، یو علمي تحقیق ده. که داسې و چې خوند یې نه درکو بیا یې زم نه کوم. عین القطر عینک قرآن کې د مونږ لوګرم یاد سوی. خیر ده یو دم توپک ما پسې مه راخله، علمي تحقیق د څېړنه وکړه، خوند به م وکړي. نو چېرته ده دا ساحه د سلیمان علیه السلام راتګم دغه غره باندې تختم کې ښودل سوی. والد رحمه الله به ویلي وی خپله د سلطان صاحب د غره په سر باندې عبدالقدس جان شیخ صاحب رحمه الله نه به نقل کو چې هغه به کوم کتاب چې دلته د سلیمان علیه السلام تخت کې ناسته به هم دلته کله به چې د استخر نه راوالوته او بیا به د کوه سلیمان په سر باندې دلته تخت چې په هوا به روان وه تیاره وله. نو ما خو لیدلې نه ده، الله دې مونږ ته زمینه مساعده کړي چې هلته یې ورې ورسو چې میدانه شته که نه. ځکه د سلیمان علیه السلام تخت هم یوه تیاره وله کېناستله ضرور یو میدان به کېدی سي چاته معلوم وي. نو علما ورونو مونږ په دې افتخار کوو الحمدلله. افغانان ورونو مونږ ډېر ښه افتخارات لرو الحمدلله. نظامي میدان کې خو مو دغه د ټولې دنیا ته ور وښودله. په یوه سلیزه کې مو درې لوی امپراتورۍ ماتې کړلې الحمدلله. په علمي میدان کې هم ډېر په مخ تللي یو. خو څه مشکلات لرو، هغه مشکلات به هم داسې وایم علما دې نه راته خوابدي کېږي. موږ علماو کې دي د نه منلو مسئله لږ مونږ کې ډېره ده. راځئ علماو یو تر بله ومنو. علمي تحقیقات مو اوس دومره ګړندي کو، دیني مدارس یې جوړې کو، د دغه دیني مدارسو په مابین کې اخوت او ورورګلوۍ فضا پیدا کو، دغه تحقیقات علمي مو سره شریک کو. داسې یو لکه څنګه مو چې جهادي صف یو په یو آواز باندې مو ټوله دنیا ماته کړله، راځئ په علمي صف باندې هم ټولې دنیا ته ماته ورکو. یو وخت کې به دلته محب الله بهاري کابل ته راته درس به کو. د عالمگیر ابن شاه جهان ابن اکبر شاه د هغې زمانه کې محب الله بهاري دلته طالب پاتې سوی. شاه ولی الله صاحب دلته سبق ته راتله په دې کابل کې یو جومات ته د درمسال سره دلته شاه ولی الله صاحب پاتې سوی ده. علامه محمد یوسف بنوري صاحب جلابات ته راتله، هلته به د کیلغو میا صاحب نه درس ویلې. مونږ دومره لوی افتخارات لرو، د دنیا خلک به دلته راتلل. مونږ چې کله تنا په هرات باندې بحث کوو، د هرات په علمي میدان کې یو لوی جای تیر سوی ده. ما خیر د علماو ما والله دا اراده نه وه، دغه خبرې مې بیخي مقصد